دا ګناهونه به ستا ژوند لنډ تنګ کوي نه، دا ګناهونه به ستا دا زړه نه خفه کوي، دا ګناهونه به تا ته غم نه پیدا او ما سره په اربونو ډالر پراته دي او زما په ژوند کې خوشحالي نه وه. 18مه خبره دا ده، ګناهګار همیشه د شیطان په قید کې او د شهواتو په جیل کې همیشه صحیح د شیطان په قید کې او د شهواتو په جیل کې. ګناهګار چې دی د اسیر دی، قیدي دی، مسجون دی، په جیل کې تړلی شوی دی، تړلی شوی دی. لکه کوم سړی چې سندرې اوري، د هغه مثال به ورکو، یا فحش فلمونه ګوري والعیاذ بالله، یا ټنګ ټکور د آلات استعمالوي او ډمتوب او دی کوي، دی اوس قیدي دی، قیدي دی، مکمل قیدي دی، دی په جیل کې دی، تړلی شوی دی. په څه سره؟ په څه سره تړلی شوی دی؟ دی تړلی شوی دی، دته زنځیر پروت دی د سندرو، دته زنځیر پروت دی د ډمتوب، دته کړۍ پرته ده، لاسونو ته کړۍ پرتې دي د فلمونو، خپو کې بیړۍ پرتې دي د فحش فلمونو، او دا طریقې سره دی قیدي دی، دی ګناهونو دی تړلی دی، تړلی دی، نشي ازادېدی دی نه، چې څو پورې دی دا ګناهونه پرېښودي نه او الله ته یې واپسي نه کړي، دا سړی د دې ګناهونو قیدي دی. ګناهګار سړی کم سړی چې ګناهونه ډېر کوي، دی همیشه د خپلو شهواتو په جیل کې دی. دې څه معنی شهواتو په جیل کې دی؟ چې شهواتو ته څه یقه کوي، چې شهوت د ده څه هم دته وایي، څه ته هم د ده زړه کېږي، د ده نفس دته څه هم وایي، بس دی حقې پسې روان وي، جیلي دی، قیدي دی. کله چې یو سړی په جیل کې او په ده پسې په ده باندې چې کوم چوکیدار ولاړ دی په جیل کې، د هغه نه علاوه، د هغه د اجازت نه علاوه نه دی دننه راتلی شي او نه بهر ته وتی شي. د هغه د اجازت نه بغیر دی ډوډۍ نشي خوړی، د هغه د اجازت نه بغیر دی اودسمات یې نشي تلی، ځکه چې بند دی، قیدي دی. نو دقې شان دا ګناهګار دی، دی قید دی د شهواتو په جیل کې، د شیطان قیدي دی، چې څه ورته هغوی وایي دی هغه کوي والعیاذ بالله. نو څو آثار شو؟ 18. 18مه ورسره دا ولیکه، ظلمة فی القلب، په زړه کې به دې توروالی دننه، دا زړه به دې تنګي تنګ د دې ګناهونو سره. ګورې زړه تورېږي دننه، دا زړه به دې سم تنګي. زمونږ د لاسه زمونږ خوا ته ډېر کسان راغلي دي، زمونږ خوا ته ډېر کسان راغلي دي او دقه شکایت یې راوړی دی چې دا زړه مې سم نیوی شوی دی، مزه نشته په دې ژوند کې، چې د دې به څه وجه وي. اکثر قریش وي دم درود را باندې واچوه. زموږ د خلک د دم درود قصه کوي، خو زه دم درود نه مخکې ته ما ته خپل احوال بیان که، څه کیفیت دی، څه حالات دي ستا د الله سره، ژوند دې څنګه روان دی، ګناهونو کې یې که نه، د الله بندګي کې که نه کې. دا قسمه تپوسونه چې اول وکړو نو بیا د هغې نه بعد مخکې خبره بوسو. اسی دې حدیث کې سوچو کې د عبدالله بن عباس حدیث دی، امام ترمذي راوړی دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی ګوره، وی نزل الحجر الاسود من الجنه وهو اشد بیاضا من اللبن. حجر اسود چې کله د جنت نه دنیا ته راکوز کړی شو نو دی د پیو نه زیات سپینو. حجر اسود دلته چې کوم ملګري دي او ټول نږدې به له ورغلي. دا حجر اسود چې کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی دا د جنت نه راکوز کړی شو نو څه تک سپینو. فسودته خطایا بني آدم، د آدم د بچو ګناهونو دا تک تور کړی دی.
د حدیث ته خیال دی که نه نو څه فایده ترې ووته چې کاڼی تور کو نو زړه څه شی دی ګناهونو کاڼی تور کو نو دا ګناهونه به ستا د زړه نه توروي دا ګناهونه به ستا د زړه نه راتنګوي دا ګناهونه به ستا د زړه نه خفه کوي دا ګناهونه به تا ته غم نه پیدا کوي دا ګناهونه به ستا ژوند لنډ تنګ کوي نه چې د هغې د لاسه کاڼی کاڼی تک سپین کاڼی د پیو نه زیات سپین کاڼی هغه یې تور کو نو ستا د دې زړه سره به څه کوي ته دې ته سوچ وکړه که نه او هغه کاڼی دی او ستا د زړه د غوښې نه جوړ دی چې د زړه سره به څه حال کړی د ګناهونو د لاسه په زړه کې دننه توروالی پیدا کېږي توروالی دا زړه سم تنګ شي او سړی وایي چې ټکه یې چوي دا سړی به ګورې ښه مالداره وي ګورې دا درته م ووایم ښه مالداره به وي ښه بچي به یې ډېري دنیا به یې ښه پراخي بیا به هم په زړه کې توروالی دا زړه به یې تنګ وي سم تنګ به وي دا زړه او ډېرو پکې خودکشیان هم کړي دي بلکې بعضو غیر مسلمو اسلام قبول کړی د دې د لاسه دی د دې انګریزانو په دې ملک کې یو مالداره انسان چې مسلمان شوی د هغه نه به انټرویو اخیسته ما په خپله هغه انټرویو کتلی وه چې هغه د څو کمپنیانو مشر و هغه ته وي ته څنګه مسلمان شو هغه وایي زه مسلمان په دې طریقه سره شوم چې ما سره یو کس و هغه به صفایي کوله زما د دې دفتر او زما د مکتب هغه مسلمان و او د هغه چې $100 تنخواه وه ما به له ورکوله خو هغه به انتهایي خوشحاله و چې کمرې ته به راننوتو ما سره چې به میلاو شو موسکی به و چې به ووتو بهر به چا سره میلاوېدو موسکی به و صفایي به یې کوله ښه خوشحاله و او ما سره په اربونو ډالر پراته دي او زما په ژوند کې خوشحالي نه وه نو بیا زه د هغه سره کېناستم مې راوغوښتو چې د دې خوشحالۍ څه طریقه ده ما ته یې هم وښایه چې زه هم خوشحاله شم ته په مخه موسکی په مخه خاندې راخاندې خوشحاله او یو $100 ستا تنخواه ده نو هغه بیا ما ته ووایي چې دا خوشحالي زما په دې پیسو پورې نه ده تړلی شوي دا خو زموږ د هغه الله سره رابطې د هغې د لاسه خوشحاله یم دا خو زموږ زړه کې یو سکون الله اچولی دی نو زما په دې خبره باندې یقین ښه ډېر شو چې او دا خبره صحیح ده خبره د پیسو نه ده که خبره د پیسو وې نو پکار ده چې زه ډېر خوشحاله وې نو د هغې د لاسه کلمه ووایي مسلمان شو نو بیا ورته کس وایي چې اوس دې ژوند څنګه دی وایي انتهایي خوشحاله هغه غمونه هغه هر څه زما ختم شو د دې کلمې ویلو د لاسه ولې ځکه چې کلمه چې ته وایي مسلمان شو نو ستا په خوله به یو خبره وي په دې کې به خیر و او بس الله په تقدیر کې لیکلي قدر الله وما شاء فعل بس الله په تقدیر کې لیکلي او څه چې الله لیکلي و هغه یې وکړو وایي غم څه شو ختم شو پلار دې مړ شو څومره قیمتي انسان دی ستا په ژوند کې پلار دې مړ شو بس ته به دا ووایه زه چې الله پرې راضي دی موږ پرې راضي یو مور مړه شوه زه الله په تقدیر کې لیکلي وو زوی مړ شو بس زه دغه یې ژوند ونو نو څومره په معمولي خبرو سره ستا هغه ژوند هغه ختمېږي د څه د لاسه ایمان د لاسه د اسلام د لاسه نو دغه شان د ګناهونو د لاسه د زړه تنګېږي او سړی وایي چې دغه د ټکې وکړو